په افغانستان کې زموږ تر ټولو ستر دښمنان زموږ کورنۍ دي. دا یاداشت کړئ. په افغانستان کې زموږ تر ټولو ستر دښمنان زموږ د راتلونکي، زموږ د ژوند، زموږ د آیندې، زموږ کورنۍ ده. ولې؟ زه یو مثال درکوم. یوه جنۍ ماته راغله، رواني ستونزه یې درلوده، د یو ولایت نه د ولایت نوم نه اخلم. خفه کېناستله، پلار یې ورسره ناست دی، مور یې ورسره ناسته ده. هره ستونزه وایي، دروغ وایي. زه پوهېږم از سایکیاټریسټ چې جنۍ دروغ وایي، حقیقت راته نه وایي. مور پلار ته یې وایم ماته وخت راکوي، زه باید تنها د دې سره وغږېږم. وایي ته د تنها غږېدو اجازه نه لرې. ما ورته ویل ګوره، که چېرته ماته اجازه نه راکوي تنها وغږېږم، لاړ شئ ارځي ته چې ځئ، زه تداوي نه کوم. صحیح ده، اجازه درکوو. ووتل، جنۍ کېناسته. جنۍ ته مې ویل واضح خبرې وکړه، ځکه حوصله نه لرو، موږ باید وخت ضایع نه کړو. اصل موضوع څه ده؟ وایي ډاکټر صاحب زه په کوم ولایت کې چې یم، زما کور چې دی، زما د یو کاکا زوی دی، دا هره ورځ موږ کور ته رادننه کېږي. موقع ته په کتو کوشش کوي ما سره بد چلند وکړي. کې لږ څه واضح وایم، کوشش کوي غېږ کې مې ونیسي. ښه، او دا ما زیاتوي، د ځان نه کرکه پیدا کوم، حس کوم چې زه کثیفه یم، حس کوم یو څوک رانه استفاده کوي. د همدې د خاطره زه ستونزه لرم، د همدې د خاطره مې 2 ځلې کوشش وکړه ځان ووژنم. صحیح ده، ولې د کورنۍ ته نه وایي؟ ډاکټر صاحب موږ کې رواج دی. څه شی رواج دی؟ که زه مې کورنۍ ته وایم چې زما د کاکا زوی راځي، ما زیاتوي، پوهېږئ څه کوي؟ څه کوي؟ وایي ما هغه ته په نکاح کوي. تاسو اتورټي ورکوئ داسې یو انسان ته چې هغه د نجونو نه سوء استفاده کوي، او که چېرته هغه جنۍ ووایي چې فلانکی ما نه سوء استفاده کوي، ما اذیت کوي، تاسو هغه ته مکمله وسپارئ چې لږ یې اذیت کوي، پوره یې اذیت کوه. ولې لږه؟ اوس تاسو دې کیسې ته فکر وکړئ. آیا ستاسو کورنۍ په دې شرایطو کې، په دې داستان کې، په دې کیسه کې ستاسو تر ټولو ستره دښمنه نه ده؟ او دا دښمني د څه شي په اساس؟ د رواج په اساس؟ د دښمني د څه شي په اساس؟ د کلتور په اساس؟ د دښمني د څه شي په اساس؟ د غیرت په اساس. کوم غیرت؟ دا غیرت نه دی، دا کلتور نه دی، دا رواج نه دی، دا اسلام نه دی، دا دین نه دی. نو لومړی یو شی باید په یاد ولرئ، ستاسو کورنۍ ستاسو ستره دښمنه ده. کله چې وایم چې ستاسو کورنۍ په افغانستان کې ستاسو ستره دښمنه ده، کله چې تاسو پوهېږئ چې یو دښمن سره رقم چلند وکړم، بیا کولی شئ حل لاره پیدا کړئ. موږ 3 ټایپه دښمنان لرو. یو هغه دښمنان چې تاسو کولی شئ له منځه یوسئ. یو هغه دښمنان چې تاسو له منځه نشئ وړی، مګر تاسو باید ورسره جوړ آمد وکړئ. یو هغه دښمنان چې ستاسو دښمنان دي، بلکې د منځه یې نشئ وړی، جوړ آمد هم ورسره نشئ کولی، باید پرېږدئ. کورنۍ ستاسو سیکنډ ټایپ ده، باید جوړ آمد وکړئ. مثلا فرض کوو امریکا زموږ دښمنه ده، زما په زور نشي رسېږدی، زه باید اوس ورسره جوړ راشم تر څو مخته لاړ شم. کورنۍ ستاسو هغه دښمنه ده، که تاسو ورسره جنګ وکړئ، که تاسو ګټونکي هم شئ بایلونکي یاست، که هغه هم ګټونکي شي بیا هم بایلونکي دي. دې کې ګټل نشته، ځکه که ته د مور و پلار ته ضرر رسوي، بېرته خپله دردېږي. ستاسو هغه دښمنه ده چې تاسو باید ورسره جوړ راشئ، داسې جوړ راشئ چې هغوی تاسو ته ضرر ونشي رسوی. زه څه رقم د خپلې کورنۍ سره جوړ راغلی یم؟ په داسې حالت کې چې زما کنسپټ دا ده چې زما کورنۍ زما دښمنه ده. زه ځم مور سره مې کینم، او زه پوهېږم چې کله مور سره کینم وایي چې وړه نشته، غوړي خلاص شو، د خاله زوی دی وبستو د وظیفې نه. خلک ټول غریبان دي. یو بیچاره راغلی او دروازه یې ټک ټک کړه، شونډې وچې وې، ډوډۍ یې نه لرله. دا زما په ذهن بد تاثیر کوي، زه ډارېږم. یو پرې په لاسونو لړزه راځي، ښه که زما وظیفه د لاسه ورکړم خو سبا ته به زه ماسې شم. منفي انرژي راکوي، سیروتونین، نوروپنفرین، ډوپامین نه تولیدېږي. اوس زه څه کوم؟ حل لاره خو بله نه لرم. نشم کولی چې مور پلار ته وایم چې زه نور تاسو سره نه کینم، اما د دوی منفي خبرې باید وانه اورم. ما یو شرط ایښی مور پلار سره، مور که دې منفي خبرې شروع کړې، تاسو ته به واځي د میندې ډېرې ښایسته کیسې کوي، جګرخونه کیسې ډېرې ښایسته کوي، ژړا به درته راځي، سترګونه به دې اوښکې بهیږي چې دا څنګه یې چې یو سړی شونډې وچې زه ورته مور زه جګ شم، ښځه کښېنه تا داسې وکړم، کښېنه نه کوم، بله کیسه کوم. تاسو باید که چېرته دا کنسپټ واخلئ چې د ما د مور پلار نه تر ټولو منفي انرژي ما ته راصادرېدی شي، او زه باید د دې منفي انرژي مانع شم. دا د دښمنۍ تعریف شو. اوس چې کله غواړئ مانع شئ په کومې تګلاره؟ د محبت په تګلاره. ځکه په اسلام کې الله تعالی وایي چې که چېرته ستاسو مور و پلار تاسو هڅوي هغې لارې ته چې غیر مشروع ده، تاسو یې خبره مه منئ، مګر د هغوی سره مو خلق عادي او نیکو کوئ.